بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د آیفون موبایل کې د فوټو ایډیټینګ ته راځو چې زیات خلکو سره آیفون موبایل شته دی خو ولې به په ایډیټینګ باندې نه پوهیږي او اصلا چې دی په منطقه کې ټول خلک دا خبره کوي چې آیفون موبایل چې دی د ویډیو ایډیټینګ او د فوټو ایډیټینګ لپاره دی خو څوک په دې نه پوهیږي چې څه رقم موږ یو پکچر په دې رقم باندې ایډیټ کړو. تاسو دې عکس ته وګورئ او بیا دې عکس ته وګورئ، دواړه عکسونه یو دي خو ولې ایډیټینګ یې صرف یوازې په کوم سافټویر شوی نه دی، په همدغه آیفون موبایل شوی دی. مثال زه راځم دلته، اوس دغه عکس ما راواخیسته د دې ځای نه، زه دلته کلیک کوم. ګوره تاسو متوجه شئ ښه صحیح اول قدم کې تاسو به د فلټر ته راواوړئ. په دې فلټر کې چې دی موږ به راواوړو دې اوریجنل نه به راواوړو دې ویټ پر هغه ته فلټر ته دې ته به راواوړو دا به ورته واخلئ. بېرته به چې دی دې کې به دی ایډ جسټ ته به واوړئ. ایډ جسټ ته چې راواوړئ نو آټو به پرېږدئ، راواوړئ تاسو دلته ایکسپوزر ته. ایکسپوزر به تاسې 100% کوي. بیا چې دی دا بریلینس ته به راواوړئ دا به هم 100% کوي. د هغې نه وروسته چې دی تاسو به هایلایټ ته راشئ، هایلایټ به چې دی -100% کوي. د هغې نه وروسته چې دی موږ سره شیډو راځي. شیډو چې دی دا به تاسو 15 شاوخوا چې هر څنګه تاسو ته مناسب بیا ښکاري 15 شاوخوا دا به پرېږدئ. ورپسې کانټراست ته راځم. په کانټراست کې چې دی تاسو به دا -15 شاوخوا کوي، -15 14 چې هر څه رقم ستاسې مرضي ستاسو خوښئ. ورپسې چې دی برایټنس ته راځم. په برایټنس کې چې دی تاسو به دا د دې ځای نه د دې برایټنس به چې دی بیا مثبت یعنې +15 شاوخوا به دا والی پلس دا شو. ورپسې چې دی بلیک پوینټ راځي. بلیک پوینټ مطلب دا دی چې تاسو دا ګیره دا سر اختان دا سر رقم په کومه اندازه باندې دا به پلس تاسو چې دی د دې ځای نه به 100 شاوخوا چې دی دا والی 100 15 100 19 دغه منځ کې به دا والی. ورپسې چې دی دا سیچوریشن چې دی دا به تاسو چې دی منفي شاوخوا 40 واخلئ، -40 د دې ځای نه یا 40 یو 40 من هغه چې دی هر رقم ستاسو خپله خوښئ. بیا چې دی دلته ویبرینسي چې به راشي دا ویبرینسي به چې دی دا به تاسو 100% کوي. چې کله دا 100% کو ورپسې کمانډ چې دی د دې نه وات په نوم باندې دی. وارم وات هر رقم ویل کېږي، وارم میت او هر رقم چې دی تاسو ویوئ دې ته به چې دی راواوړئ د دې ځای نه او دا چې دی تاسو به د دې ځای نه دا 15 شاوخوا کوي. 15 دغه 15 شاوخوا 14 15 چې دی دا ستاسو خپله خوښه ده 14 بې زواله مزه. ورپسې چې دی دلته تاسو به د ټینټ ته راواوړئ. دا ټینټ چې دی دا به تاسو یو 15% کوي، 15+. صحیح شو. اوس چې دی دغه به ټول پرېږدئ، دا به هم پرېږدئ، ورپسې دا به هم پرېږدئ، ورپسې دا به هم پرېږدئ. دا 3 دانې به پرېږدئ او د 4م ته به چې دی تاسو راواوړئ دې ځای ته ویګمنټ ته به راواوړئ، ویګ نټ دې ته به راواوړئ او دا به چې دی دا ستاسو د خپلې خوښې 50 پورې تاسو کوئ، 45 50 هر څنګه چې دی. نو په دې رقم باندې چې دی زمونږ د آیفون موبایل د عکس جوړ شو خو جوړ نه دی. نو تاسو به راشئ بېرته د اخرني دلته چې دی دا به 50% واخلئ، 50 شاوخوا 50 9 40 8 40 4 څومره ستاسو خوښئ. اوس به تاسو چې دی دلته به لاندې رسي، په دې باندې به بېرته راکش کړئ، دا فلټر یې به بېرته شاته راولئ او د ایکسپوزر ته به راشئ. چې کله تاسو ایکسپوزر ته راشئ نو دا ایکسپوزر به تاسو بېرته راواخلئ، قلار به دا 0 ته راورسوئ په دې شکل سره. تاسو څه ګورئ زه په دې سکرین باندې یو کلیک کوم، مخکینی دا عکس زموږ په دې شکل و او اوس چې دی زه کلیک کوم موږ سره چې دی په دې شکل باندې شو. نو دغه یوه شارټ ویډیو وه د آیفون د ایډیټینګ لپاره چې څنګه موږ کولی شو یو عکس په منظمه توګه باندې ښایسته جوړ کړو. نو دا به تاسو د دې ځای نه په دې باندې به کلیک کړئ، دا بډن کوئ. نو دا وګوره دا موږ سره چې دی هغه عکس چې مخکې په کوم شکل باندې و. نو هیله ده چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي وي. زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ او زموږ د دې سره که تاسو په یوټیوب باندې دا ویډیو ګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. خو ویډیو ته خامخا یو کمنټ او لایک وکړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.